قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة اهل کتابو تعالوا إلى كلمة راسی کلمیتا سواء بیننا و بینکم چه برابر د دی منگو دی تاسی پا ما بین کی اغدا دا اللہ نعبد الا اللہ چه منگ با عبادت نکو مگر یود اللہ و اللہ نشرک به شیئا او منگ بشریک ننسل اللہ سر هیچ شئی ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا او نبنیسی بعضی دی منگ بعضی خدایان بغیر د اللہ نا فَإِن تَوَلَّوْا كَمْ اعراضک لدینا فقولوا آئی اشہدو شاہدانو سے گئی بِأَنَّا مسلمون یا اہل الكتاب اہل کتابو لِمَ تُحَاجُونَ فِي ابراہیم ولی تاسے مجادلہ کوئی پا حق د ابراہیم علیہ السلام کی ولی مناظرہ کوئی وما انزل التورات دا دسی چلو طالبانو د یهود علماء د نجران نصرانیان علماء را جیک سول هغه ویلی یهودانو ویلی د ابراهیم علیه السلام یهودی ده او هغه ویلی چې دا نصرانی ده څه ورته وایي دا عیسی علیه السلام د ابراهیم علیه السلام عیسویانو ویلی نصرانی ده الله دا آیات را نازل یا اهل الكتاب لم تحاجون ولمناظره و مجادله کوي په حق د ابراهیم علیہ السلام کے وما انزلت التورات والانجیل ند نازل سوی تورات و انجیل پس ل ابراهیم علیہ السلام نا نو افلا تاسی وی چې ابراهیم علیہ السلام یهودی ده نو خدا خو آلته چې یهودیت دین ل ابراهیم علیہ السلام نه مخکې وی بیا به یهودیو نو دا خو وروسته راغلی ده کنه ابراهیم علیہ السلام مخکې تیر سو یهودیت و نصرانیت وروسته راغلی نو څنګه یهودی و نصرانیو فلا تعقلون لکه دا اوسنی ګوګوګان تناری وهی کنه وی شیخ الاسلام ابن تیمیه وهابی ده وهابیت طالبان عبدالوهاب نجدی ته منسوب ده عبدالوهاب نجدی 200 کاله مخکې به تیر سوی وي شیخ الاسلام 200 کاله مخکې تیر سوی ده دا طالبانو داسې نصرانیانو غوندې ګوګوګانو خبره افلا تعقلون ها انتم خبردار اوسیږئ ها انتم خبردار اوسیږئ تاسې حاججتم فیما لکم به علم تاسې مجادله کړي فیما په غشي کې چې تاسې لره په دې علم ده فلم تحاجون ولی مجادله کوئ فیما لیس لکم به علم والله یعلم وانتم لا تعلمون ما كان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلم مایلو لطول باطل ادیانو نا مسلمو وما كان من المشرکین طالبانو روح المانی دلتا خبر کڑی نبی علیہ السلام دا ابراہیم علیہ السلام سرا برابرو پا اصولو دا دین کے برابرو که پا فروع کے برابرو که پا اصولو کے برابرو بیان ولی دی من نبی علیہ السلام تا یا دی من دین تا ابراہیمی دین وائی نو بیا خو دا طول ادیان اصول یو دی او که په فروع کې برابر وي نو بیا چې فروع کې برابر سو بیا دا د نبی علیہ السلام دین چې دا د ابراهیم علیہ السلام دین ده بیا خو مستقل دین نسو بیا نبی علیہ السلام د ابراهیم علیہ السلام دین په مخ باندې بولی ده بیا دلته یو جواب چا کړی ده چې نه په فروع کې خو نه ده سی ځکه که فروع کې دغسې سي نو بیا خو د نبی علیہ السلام دین په فروع کې تابع ده ښه نو چې په فروع کې تابع سو نو بیا خو دغه د دین د ابراهیم علیہ السلام دین سو دی بیا وی چې نه موسی علیہ السلام چې راغی د ابراهیم علیہ السلام دین لاړ نبی علیہ السلام چې راغی د موسی علیہ السلام دین لاړ خو روح المانی وی چې دا صحیح نه ده ځکه صحیح نه ده طالبانو که ابراهیم علیہ السلام سره د نبی علیہ السلام د دین موافقه په فروع کې سی نو چې په فروع کې موافقه سوله بیا که دا دین منسوخ سوی اومی یعنی موسی علیہ السلام راغلی خو بیا خم پاتی سو دی مقرر دیغه دین ده نبی علیہ السلام بیا مقرر یعنی دیغه دین باندې تقرر سوی د مستقل نوی دین نه ده که منسوخ سوی هم د بیرته دین خو هماغه دین ده کنه ده څه ورته وي د ابراهیم علیہ السلام دین ده
یعنی په فروع کې موافقه. ان اول الناس بابراهیم، لایق د خلکو اولاد خلکو به ابراهیم علیه السلام پسې، للذین اتبعوه، هغه کسان دي چې تابعداري د ابراهیم کړي، وهذا النبی والذین آمنوا والله ولی المؤمنین، الله ولی د مؤمنانو ده. دا داسې چل و طالبانو صحابه چې کله هغه ته لاړل حبشې ته، هجرت یې وکړ، د عمر ابن العاص او عمار ابن ابي معيط دا هغه ته ورغلل. څه ورته وایي؟ د نجاشي بادشاه ته ورغلل، ورته ویلي وي دا چې هلته دي تاسې نه راتښتېدلي، هلته یې موږ نه پرېږدو، په مکه کې فساد خپور کړی، تا وطن کې به هم فساد جوړ کړي، دا وسړه. نو نجاشي ډېر په غوسه کې ورته، نو چې په غوسه یې که نو هغه ورته ویلي دی، څه ورته وایي، جعفر طیار صیب نور څه صحابه ول، دوی ورته ویلي وایي داسې چل وکړه نجاشي، دوی له ځان نه وباسه، موږ او تاسې به خبرې وکړو. دوی چې ویستل پوښتنې یې ترنه وکړه، وي دا نبي اخر، دا نبي چې تاسې دعوت کړي ملګري دا څنګه؟ نو هغه ورته ویلي داسې د عیسی علیه السلام په اړه یې پوښتنې وکړې، هغوی نصرانیان ول، ډېر خوند یې ورکړ. د مسواک ورسره و، د هغې لږ داسې راوشکوئ، قسم په الله باندې د عیسی علیه السلام او د دغه نبي په دین کې دومره فرق هم نسته ده، دا په حق باندې رو تاسې هم دلته اوسېږئ، بالکل اوسېږئ، تاسې ته به هېڅ څوک هم څه نه وایي. والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب، ودت طائفة دوست گنلا یوی طائفه لالی کتابنا، لو یضلونکم چې تاسې گمراه کی له دین نه مو وګرځئ، وما یضلون الا انفسهم وما یشعرون. یا علی الکتاب، علی کتاب لما تکفرون، ولی تاسې کفر کوئ پایتونو د الله، وانتم تشهدون، تاسې خو وینئ حجج دلائل چې دلالت کوي په نبوت نبی علیہ السلام. یا علی الکتاب لم تلبسون الحق، ولی بدلوي حق په باطل، وتکتمون الحق وانتم تعلمون. وقالت طائفة من اهل الكتاب، ویلی بطائفه لالی کتابنا، آمنوا بالذي انزل على دا داسې چلو طالبان یو څه منافقین را جمع سول، 12 نفره د یهود د خیبر یهود ول، ویلي وي راځئ داسې چل وکئ، د نبي علیه السلام دین ته به ورننوځو په اول دې ورځ کې، ایمان به راوړو ورباندې، ستي به ورته وایي چې دا د موږ مؤمنان سو، اخر کې به بیرته وګرځېږو چې دا څه خراب دین د خلکو ته به هم زړه کې شک ور واچوو. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي انزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن اتبع دينكم، ولا تؤمنوا ایمان مراوړئ، تاسې دوی خپل منځ کې ویلې، تاسې ایمان مراوړئ مگر الا لمن تبع دينكم، قل ارتوایا ان الهدى هدى الله، هدایت سے دا اغا هدایت پہ اللہ دا، ای یؤتا احد مثل ما اوتیتم، ولی دوی ویلی چه تاسی ایمان مراوڑا یا طالبان، اغا دا دی وجنا حسدی کو ای یؤتا احد مثل ما اوتیتم، دوی ویلی چه ولی دا نبوت لبن اسرائیل و عربو تتلالی، او یحاجوکم عند ربه، یا چې مجادله وکړي له تا سره په نزد د رب، قل ورته ان الفضل بید الله یؤتیه من یشاء والله واسع علیم، یختص برحمته من یشاء والله ذو الفضل العظیم. ومن اهل الكتاب، بعض اهل کتابونه من هغه څوک دي، ان تأمنه بقنطار، کته امینو ګرځوي په یو لوی مال باندې، یؤدیه الیک، تاته در ادا کوي. عبدالله ابن سلام سره د یو قریشي 1200 اوقیه سره زر ولور ادای،
ومنهم بعض لالی کتابونه من هغه څوک دي ان تأمنه بدینار که یو دینار مرسره کېږدي نه در ادا کوي لکه فنحاس ابن عازورا یو یهودی یو قریشی یو دینارو سره کېښودلی منکر سو. دینار طالبانو روح المانی وی دین ان کان حلالا و نار ان کان حراما وی دا د دینار ما. او درهم طالبانو درهم څه معنا لري؟ دارو همین کوم کور کې چې وي د غم کور وي کنه درهم یعنی دارو همین کور کې چې وي زه ته مجبور یې کور پیرداري وکړي کنه چې روپۍ ډېري چې غل روانه وړي. انت لا يؤدي اليك الا ما دمت عليه قائم مگر چې ته دوام وکړې په دوی باندې قایم یې. ذلك بانهم قالوا ليس علينا دوی به ویلې نسته په موږ باندې فی الاميین سبیل په امیینو کې لاره. ویقولون علی الله الکذب ویلې به په الله دروغ وهم یعلمون. بلا ولنه دوی ویلې دوی خو ویلې د امیینو عربو په موږ باندې څوک نسته ده مال و پیسې او دولت نسته ده. الله څه وی بلا ولنه من اوفا بعهده څوک چې وفا وکړي په عهد واتقا او تقوا وکړي فإن الله يحب المتقين. څه دی ویلي مولانا؟ نه مدرسې نه ده د کور ده هو د هغه ده څه ورته وایي د منخانې ده کور ته کته منخانې ته یې بوزله سره هلته ورته ووایه. ان الذين يشترون بعهد الله ان الذين کسان یشترون بعهد الله هغه کسان چې اخلي په عهد الله و ایمانهم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وإن منهم لفريق بعض لدوين يودلدا يلوون ألسنتهم بالكتاب اړوي زبې په کتاب لتحسبوه من الكتاب چې تاسې ګمان وکئ یعنې زبې داسې اړوي په کتاب چې تاسې فکر وکئ چې دا قرآن ده. وما هو من توراة وما هو من الكتاب ويقولون وعي هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وعي په الله دروغ وهم يعلمون. طالبانو دلته دوه خبرې دي. خبرې داسې دي طالبانو چې د هغه څه دي څه ورته وایي د قرآن د تورات کې دوی تحریف په کم شکل باندې کړي وو. یعنې په تورات کې تحریف داسې وو چې بیخي تبدیل کړي وو طالبانو. دوه رایې پکې دي. یوه دا تورات کې دوی تحریف نه و کړی ځکه نبي علیه السلام ورته تاسې یې راوړئ نو خو چې راوړئ دې نه معلومه وه چې تحریف یې نه و کړی پکې صرف دومره به و چې آیاتو د تورات به یې ویلې بیا به ترجمه او تفسیر کې غلط تعبیرونه تیر نه کول. دا مطلب تحریف. او یوه رایه دا ده چې نه بیخي په د الفاظو د تورات کې تحریف کړي وي د لیکل سوي کې خبر پوه سئ طالبانو. یو دا د لیکلی همغسې خو تعبیر به غلط تیر نه کاو. یو داسې تحریف و یو داسې تحریف و چې نه بیخي الفاظ بدل کړي په بل شي باندې. رولمانی تقریبا دغه طرف ته میلان کوي ځکه په اناجیلو باندې بحث کوي په څلورو انجیلونو باندې د لوقا او د مرقس او د پولان هغه څلور انجیلونه چې دي ای باندې هغه کړی ده چې تحریف داسې ما کان لبشر نه د مناسب بشر لره ان یؤتیه الله الکتاب والحکم والنبوه ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أمر نكي تاستا أن تتخذوا الملائكة
والنبیین ارباب، امر نه کوي تاسې ته چې ونیسئ ملایکې او نبیان په خدایي. ایا امرکم بالکفر، ایا امر کوي تاسې ته په کفر بعد اذ انتم مسلمون. واذ اخذ الله میثاق النبیین، یاد که چې کلام الله واخیست کلک عهد لنبیانو نه، لما آتیتکم من کتاب و حکمه، الله واخیست کلک عهد لانبیاو نه داسې ورته ویلې چې کله تاسې ته راغی کتاب و حکمت. ثم جاءکم، پس له دې بیا راغی تاسې ته رسول محمد صلی الله علیه وسلم مصدقا لما معکم، دا محمد به مصدق وي د تاسو د هغه کتاب چې تاسې سره ده. هغه عهد څه یو؟ لتؤمنن به ولتنصرنه، ایمان به پرې راوړئ. نو ګوره طالبانو انبیاو نه الله عهد داسې واخیست. انبیاو تاسې ته مې چې کتاب و حکمت درکړ، که بالفرض تاسې ژوندي وئ او هغه نبي اخر زمان راغی، لتؤمنن به ولتنصرنه، ایمان به پرې راوړئ او نصرت. نو طالبانو علامه امام سبکی وی نبی علیہ السلام تنا د پیریانو د ملائکو نبی نه د انبیاو نبیم د نور انبیا خپل قوم ته رالیږل سوي. نبی علیہ السلام عین د نبیانو نبیم ده او د ملائکو نبیم ده. طالبانو حتی صوفیان وی طالبانو د تیګو د حجرو د دې شیانو نبیم ده. عمره سیره ده. همدغه جی باندې امام سبکی کتاب جوړ کړی تعظیم والمنه، لتؤمنن به ولتنصرنه، کتاب جوړ کړی په دغه ناوه باندې طالبانو امام سبکی. هغه وی طالبانو د انبیاو نبیم د انبیام د نبی علیہ السلام په امت کې داخل دي. ځکه لتؤمنن به ولتنصرن قال اقررتم واخذتم على ذلك اسري، تاسې اقرار وامخص په دې د ما عهد. قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. بعضې علما وی له دې نه د انبیا امتونه مراد دي. قره المانی وی نه خپل انبیا مراد. فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. طالبانو لالاګانو عیسی علیہ السلام په صحابو کې راوړی. صحابي چاته وی چې نبی علیہ السلام لیدلی وي په ژوند باندې او بیا یې ایمان هم پرې راوړی وي او مړ سوی په ایمان یې دې ته صحابي وی. کم صحابي ده تر اوسه پورې ژوندی ده؟ عیسی علیہ السلام. تاسې وایي نبي علیہ السلام خو د انبیاو نبي نه ده که نه؟ ولې درته مې نه ویلې ګوګو؟ ابن حجر رحمه الله په الاصابه فی التمییز صحابو کې عیسی علیہ السلام په انبیاو کې راوړی. نو خو بیا خو ټول انبیاو لیدلی ده که نه؟ اسمان ته چې نبي علیہ السلام معراج ټول انبیاو نه لید؟ نو ولې هغه صحابه نه دي چې دی ده؟ دی ژوندی ده. دی خو هلته هم چې و طالبانو د دنیا په ژوندی و، هلته چې هغوی ژوندي وه برزخي ژوند باندې که نه طالبانو؟ ای هغه بل ژوند و. ځکه طالبانو ابن حجر رحمه الله په الاصابه فی التمییز صحابه کې دی څوک راوړی؟ په صحابهو کې راوړی. چا پوښتنه درنه وکړه کم صحابي ده چې اوس هم ژوندی ده؟ تاسې ذهن ته له دې نه مخکې څوک تللی؟ خضر علیه السلام. اما طالبانو صحیح دا ده خضر علیه السلام مړ ده. تاسو ته به خپل طرف کې تیر سوي که نه مخکې؟ شیخ صاحب کومه رایه مختار کړه؟ توقف کومه محاکمه؟ ها د تفسیر مظهري. پس دا د ما رایه هم د طالبانو الحمدلله. افغیر دین الله، ایا غیر د دین د الله نه تاسې دین د الله نه یعنې تاسې بغیر بل شی طلبوئ. وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا وكرها وإليه يرجعون. الله تبا تاسي ورګرځېږئ. قل ورته وایه آمنا بالله، من ایمان راوړی په الله. وما انزل علينا وما انزل على ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وما اوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين احد من ونحن له مسلمون. ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه
وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما څنګه به هدایت وکړي الله قوم ته كفروا بعد إيمانهم وشهدوا او تشاهدي وي ان الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. اولئك جزاؤهم دغه کسان چې دي جزا دوی چې ده ان عليهم لعنة الله فدوی لعنت الله ده والملائكة والناس اجمعين. په معین سړي باندې لعنت ویل څنګه دي طالبان؟ دلته طالبان داسې ویل لعنت الله علی فلان. معین سړي باندې صحیح رایه ده د طالبانو په معین سړي باندې لعنت ویل په مسلمان ناروا ده. که کافر خو چې یقیني معلومي چې په کفر مړ د طالبانو لکه ابو جهل و ابو لهب بیا هم لعنت ویل جایز ده، یا فرعون غوندې بیا لعنت جایز ده. اما که داسې کافر وي چې ژوندی وي، هغه کافر چې ژوندی او دا معلومه وي چې په کفر به مړ کیږي لکه ابلیس غوندې، ده باندې هم لعنت جایز ده. اما هغه کافر چې هغه ژوندی ده خو دا د الله له طرف نه ده معلوم چې په کفر به مړ کیږي، که په اسلام په ده کافر لعنت جایز نه ده. كما نقول مثلا لعنة الله على ترامب وأوباما لا يجوز اللعنت بهذا اللفظ. ځکه لعنت دا معنی الله تعالی رحمت نه لري کی. نو خو چې د الله له رحمت نه لري کی، د الله رحمت څوک ده؟ اسلام ده. نو طالبانو رضا بالکفر کفرون رضی. خبر خو پوهیږي هغه خبر ده. دلته روح المانی بحث وکړي. خالدین فیها لا یخف. امام ابن جوزی یو کتاب جوړ کړی رد على المانع الرد على المتعصب العنيد في الذم عن مانع اليزيد. طالبان ابن جوزی کتاب جوړ کړی، خبره تر غلطه سوي طالبان هغه معین ته نه ده تللی، هغه د وصف دی لعنة الله على الفساق ته خبره تللی دلیل هغه راوړي. ما سره دا کتاب شته. خالدین فیها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فإن الله غفور رحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا. هغه کسان چې کافر دی او مړه سي او دوی کافران وي، نه قبلیږي له یو د دوی نه چې دا مځکه م ډکه کې له سرو زرو نه دا مځکه م ډکه کې که فدیه ورکړي نه ترې قبلیږي. اولئک لهم عذاب الیم وما لهم من ناصرین. بس